محمد اشرف غني وایي په اوسني حاکمیت کې افغانستان ته نه ستنېږم. اشرف غني ولې دغه خبره کړې؟ ملګرو که غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په اوسني وضعیت کې به افغانستان ته ستون نشي. ښاغلی اشرف غني له PBS شبکې سره په مرکه کې زیاتوي نه یوازې دا چې له افغانستانه یې هیڅ پیسې نه دي وړي بلکې په دې هیواد کې یې شخصي شتمنۍ هم لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني له PBS شبکې سره په مرکه کې ویلي هغه تر وروستۍ دقیقې له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو دفاع ته ژمن و او نوموړی د هیواد د مشرتابه وروستی کس و چې له افغانستانه وتلی دی. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي زه به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد ته ستون نشم. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.